د کتونکو یو وارې بیا هرکلی ستړي مشي په خیرالي امید تمه لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي قدرمندو کتونکو د پی کې سټار په شیشه باندې یو وارې بیا هرکلی ستاسو دپاره مونږ یو بل ښایسته ستوری راغوښتی دی دغه ستوری څوک دی هغوی سره پېژندګلي کوو السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه ګلالۍ چې ستا نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق سات زما نوم رمیسه ملک دی زه سواتو پاټک پېښور نه تعلق ساتم او دا راته ووایه چې په سویم کلاس کې سبق وی زه نهم ته شوم اوس نهم کې سبق وایم په نهم کې سبق وی نو په اتم کې د سویم پوزیشن واغستو زما A+ ګریډ راغلی دی زما سکول کې ځکه زموږ سکول کې پوزیشنز نیم زما A+ ګریډ راغلی دی نو زموږ کتونکي اوس چې کم ګلالي ماشومان زموږ دا وخت د پی کې سټار چینل ګوري که نه نو هغوی به وایي چې یاره رمیسه ملک چې د A+ ګریډ واغستو نو دی څنګه واغستو مطلب دې کور کې کتاب له څومره ټایم ورکړ جی بالکل زمونږ خو کوشش دا وي چې موږ ته چې کوم ځای کې چې دی داسې موقع ملاویږي چې موږ علم حاصل کوو نو موږ هغه موقع نه پرېږدو دغه رنګې موږ کتاب له ټایم چې څومره زیات ورکولی شو څومره زیات موږ ته ټایم ملاویږي هماغومره موږ له کتاب له ټایم ورکوو او هغې دپاره چې دی موږ ډېر زیات محنت هم کوو نو همسې A+ ګریډ نه راځي هغې دپاره ډېر زیات محنت کول پکار وي دا راته ووایه چې ته کمپیوټر دې ډېر خوښ دی او که کتاب دې ډېر خوښ کتاب ته خو څوک کتاب او کمپیوټر خو څوک نه کمپیر کولی شي ځکه کمپیوټر هم د کتاب د لاسه جوړ دی نو کتاب موږ کتاب له زیات اهمیت ورکوو زبردست یقین وکړه داسې خوږې خوږې خبرې او داسې د علم نه ډکې خبرې چې څوک واوري که نه نو بیا خامخا چې کوم د کیمرې نه شاته مېلمانه ولاړ دي او کیمرې نه شاته کوم ملګري ولاړ دي هغوی هم وایي چې زبردست نو دا راته ووایه چې رمیسه ملک څه به جوړېدل غواړي انشاءالله ټولو کې پیله خو زه یو ښه انسان جوړېدل غواړم چې زه چې دی د خلکو خدمت وکړم هغې نه علاوه چې کوم زما اراده ده نو زه CSS کول غواړم چې زه خپل د ملک خدمت وکړم زه د خپل د ملک عوام خدمت وکړم نو زه ځان دپاره نه بلکې خپل ملک او عوام دپاره څه ښه کول غواړم زمونږ کتونکو ته به څه پیغام ورکړي زه ورته دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو کم یو ځای تم کم فیلډ تم ځای سم جوړېدل غواړئ نو تاسو د پیسې او د هغې په هغې باندې مه ځئ بلکې تاسو چې دی دا سوچ کوئ چې موږ د نورو خلکو څنګه په ښه راتلی شو ځکه چې تاسو کله د نورو خلکو مدد وکړئ نو هغې نه چې کم خوشحالي میلاویږي نو هغه ډېر زیات ښه محسوسیږي د هغې چې دی پیسه ورسره هېڅ مقابله نشي کولی زبردست ډېره زیاته مهرباني قدرمندو کتونکو د پی کې سټار کې تاسو د رمیسه ملک خبرې اترې واورېد امید لرم چې تاسو به په دې خبرو باندې عمل کوئ خپل کوربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د یو نوي ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د یو الله په امان